په ننګرهار ولایت کې د پاکستانیانو په ګډون 400 طالبان وژل شوي دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل وایي په یوازې تیرو 10 ورځو کې د پاکستانیانو په ګډون شاوخوا 400 طالبان په مخامخ نښتو کې وژل شوي دي. د نوموړي په خبره د وژل شوو ډیری شمېر جسدونه د سرې میاشتې له لارې پاکستان ته لیږدول شوي دي او د شمېر نورو جسدونه یې ملګرو انتقال کړي دي. امرخیل وایي طالبانو په دې وروستیو کې د خپلو خواخوږو هیوادونو لکه پاکستان په ملاتړ هڅه پیل کړې چې د ډرون الوتکو په وسیله بریدونه وکړي. هغه ویل چې تېره ورځ په خوږیاڼي ولسوالۍ کې مخکې له دې چې په همدې ډرون پر امنیتي پوستو برید وکړي له منځه وړل شوي او له کامرې څخه یې ثبت شوي معلومات ترلاسه شوي دي. د ننګرهار امنیتي سرچینې وایي وروسته له هغې چې طالبانو په هلمند، زابل او غزني کې له ماتې سره مخ شول، پام یې لوی ختیځو ولایتونو ته شوی او غواړي د پاکستاني او رګزوی او نورو اورپکو په همکارۍ په ننګرهار ولایت بریدونه وکړي. طالبانو د هېواد تر یو شمېر نورو سیمو وروسته د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې جګړې پیل کړي او د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخامخ شوي دي. په دې لړ کې د طالبانو لسګونه جنګیالي وژل شوي او ټپیان شوي چې د ځینو هغو جسدونه پاکستان ته لیږدول شوي دي. د طالبانو په لیکو کې د پاکستانیانو حضور څه نوې خبره نه ده، بلکې د پاکستان ترڅنګ د چینایي، عربي، پاکستاني او ایراني وګړي هم په دغو لیکو کې جنګیږي، خو تر ټولو زیات حضور پکې د پاکستاني وګړو دی. د شنونکو په باور طالبانو ته د راوښتو مرګ ژوبلو له امله په کور دننه د دوی جنګیالي نه پوره کېږي، ځکه خو له بهره په ځانګړي ډول پاکستان څخه جنګیالي ورته راځي او دلته افغان طالبانو سره یوازې جنګیږي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا خو وخت.